بسم الله الرحمن الرحیم. په غیر پارامتریک ثانوي ازمایښتونو په لړۍ کې نن راځو غواړو زده کړو چې فریډمان انووا ټیسټ په کوم توګه سره د اس پی اس اس له لارې تحلیلیږي او یا تشریح کیږي. نظر و ماکنیمار او ساین او ویلکاکسن ټیسټ ده. فریډمان انووا ټیسټ باید سامپل چې راټول سوی وي هغه ماچډ یو شانته سامپل وي او د هغه ترڅنګ په دې کې د درو څخه اضافه کوم ازمایښتونه یا ټریټمنټس چې ورباندې اپلای کیږي هغه کتل کیږي. په فریډمان انووا ټیسټ کې فرضیه فقط د دې ښکاره کوي چې آیا د نوموړي درو یا څلورو ټریټمنټس چې کله اپلای سوي دي د دوی په منځ کې فرق شتون لري او که نه لري. دغه زموږ د فرضیې په پار باندې د ثبوت لپاره فریډمان انووا ټیسټ کاریږي. موږ دلته یو مثال لرو، هغه مثال را خلاصوو لکه د تیر په شان باندې درې د سامپل څخه پوښتنې سوي دي د درو کمرشل موټرانو لپاره چې په هغو کې یو موټر یې فیملی کار دی، بل ینګسټر کار دی او بل انوایرمنټلی فرینډلی کار دی. نو د دې دریو موټرانو لپاره مختلفې درجې ورکول سوي دي چې صفر یې ډېر بدرنګه او ناجذابه او سل یې پل او پوره جذابه وي. نو دغه اډ 1 اډ 2 اډ 3 په مختلفو شکلونو سره نمونه سامپل راغلی دي. یو سامپل په ټولو باندې څه کړي دي، پوښتنې کړي دي او سامپل آزاد نه دي. د دې لپاره چې موږ وکولای سو فریډمان ټیسټ په کار واچو نو نان پارامتریک ټیسټ کې هم په ریلیټډ سامپل کې کیږي چې اتوماتیک شکل یې راباسي او هم په لیګسي ډایلاګ کې. په لیګسي ډایلاګ کې موږ د کې ریلیټډ سامپلز ولې چونکې کې ټریټمنټ دی نو له دې خاطره موږ کې ریلیټډ سامپلز کلیکوو. موږ درې سره ریټینګز انتخابوو، فریډمان انتخابوي، ایگزیکټ ته راځئ. د ایگزیکټ ریټ هم غواړمه، یوازې اسمپتوتیک نه غواړمه، دواړه غواړمه. اوکې ورباندې وهم. تاسې دلته وګورئ چې د ریټ فیملی کار یې 2.50 مین رینک دی، د دې د 1.50 دی او د انوایرمنټلی فرینډلي کار لپاره یې رینک ورکړی دی 1.9. نو پر بنیاد د دې چې 18 کسانو څخه پوښتنې ورکول سوي، ځوابونه یې ورکړي دي یا درجې یې ټاکلي دي. کای سکویر 8.6 دی چې د کای سکویر ټیسټ له لارې هلته ټیبل له لارې کتل کیږي. डी ए پیټګریز اپریډ مې 2 دی چونکې 3 ابزرویشنز سته. نو د डी ए فارمولا کې -1 دی چې 3 -1 2 دی. اسیمپتوتیک سیګنیفیکنس ویلیو او ایگزیکټ سیګنیفیکنس ویلیو فقط فرق دا دی چې که چیرې سامپل سایز لږ وي نو موږ اسیمپتوتیک سیګنیفیکنس ویلیو ته رجوع کوو او که سامپل سایز ډېر وي بیا ایگزیکټ ویلیو ته رجوع کوو. چونکې دواړه ویلیوګانې تر 0.05 وړوکې دي نو موږ وایو چې د فریډمان ټیسټ انووا ټیسټ پر بنیاد باندې نوموړي درې سره ځوابونه چې ورکول سوي دي د کمرشلز کار په تعلق باندې یو د بل سره توپیر لري، فرق شتون سته او ځوابونه مختلف دي. دا د ټیسټ تحلیل دی. او دلته نن پارامتریک ټیسټ کې ریلیټډ سامپلز له لارې هم په کار اچول کیږي چې کله درې سره انتخاب سي او دې طرف ته راسي. په سیټینګز کې کسټمایز تاسې وهئ. کله چې مو دا کلیک کړئ په لاندې ځای کې وایي درته وایي فریډمانز ټو وی انووا بای رینکس، د رینک پر بنیاد یې کوي. رن وهئ تاسې لاندې به اتوماتیک شکل درته ښکاره کړي چې نوموړي فرضیه 0.013 چې دغه اسیمپتوتیک سیګنیفیکنس ویلیو دی چې مال سامپل سایز کوچنی وي ورته کاریږي. ریجیکټ د نل هایپوتیسیس او فرضیه څه کوي، ردوي ارتباط او هغه توپیر چې د دریو سره ځوابونو په دغه برخه کې پروت دی هغه سته.